إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کله چې انسان سوچو کې په دې خپل حال کې او د مسلمانانو په دې احوالو کې او د الله سره زموږ معامله څنګه ده، په دې کې انسان سوچو کې دغه شان د مخلوق سره معاملات څنګه دي، نتیجه به دا راوځي چې په هغې کې غټ خلل او کمی پکې دی. نو ګوره زموږ په منځ کې خوند نه او زموږ په دې عباداتو کې خوند نه. عبادت کوو خو هغه مزه او خوند پکې نه کومه چې پکار وه، او بس پکې داسې دي چې هغوی د دې عباداتو نه تنګ شوي دي، یو قسمه بوج دی. ځان ته د مسلمان ویلو د لاسه چې دی د عبادت پرېښودی نه شي، نور د عبادت ورته یو بوج ښکاري، والعیاذ بالله. قرآن زموږ په مخ کې بیانولی کېږي، ویلی کېږي، موږ له ژړا نه راځي او زموږ زړونه نه نرمېږي. دغه شان که زموږ معاملاتو ته وګورې نو غالبا خلک پکې دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که حرام دی، خو ریال او روپۍ او ډالر ګټل غواړي. دې ته پکې څوک نه ګوري چې دا زه حلال خورم که زه حرام خورم. خو دی مقصد او هدف ته چې ریال او ډالر به څنګه میلاوي. بیا که دې موضوع له راشي چې د نورو خلکو حقوق ادا کول، نو په هغې کې هم ښه کمی دی. داسې ډېر خلک شي چې هغوی ظلم کوي او د خلکو حقونه خوري. دا شان په خپل منځ کې د ورورولۍ دا حال دی چې مسلمانان غالبا د یو بل سره په دشمنۍ کې دي، یو بل ته زړونه هغه بد دي، په یو بل باندې بدګمانیانې کوي، رشتې ختمې شوي دي، خاندانونه چې دی ټول جدا شوي دي. نو دا ټولې خبرې دلیل دی په دې باندې چې یو غټ مرض په موږ کې پروت دی، او هغه مرض دی په عربۍ کې ورته قسوة القلب وایي، او په پښتو کې ترجمه ده د زړه سختوالی. نو کله چې د انسان زړه سخت شي، نو د هغې نه نرمي وځي، د هغې نه مهرباني او شفقت وځي، د هغې نه خشوع وځي، او د چا چې دا زړه نو د هغه حال ټول خراب شي، عبادتونه خراب شي، بخل تکبر پکې پیدا شي، بدګمانیانې پکې دننه راشي، او غټه خبره چې د الله سبحانه وتعالی نه لرې شي. او همیشه دته د شکایت چې زما زړه تنګ دی، زما په ژوند کې مزه نشتی، نور تنګ شوی یم د دنیا نه، نور تنګ شوی یم د ژوند نه. اگر که د دنیا ورسره ټوله یي، د ټوله دنیا به ورسره یي، خو دی به بیا هم خپه، دی به بیا هم غریبي، دی به بیا هم ذلیله، دی به بیا هم خواري. او غټه خبره دا چې د عبادت هغه خوند ترې ورک شي. نو پکار خو دا و چې دی عبدالله وی او جوړ ترې عبد الدنیا شي، د دنیا بنده. نو هغه دنیا په ده باندې دومره اثر وکړي چې هغه زړه ولا بالکل ختم کړي. او د زړه هغه حصه ده په جسم کې چې شریعت ته ډېر خیال ساتلی او د دې طرف ته ډېر اهتمام ورکړی. ګوره حدیث کې راځي، صحیح بخاري کې دا حدیث شته او په نورو کتابونو کې مشته. رسول صلی الله علیه وسلم وایي: الا وان فی الجسد مضغه، خبردار وي په دې جسم کې یو ټوکړه ده، د دې جسم یو حصه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، که دغه ټوکړه برابر شو نو ټول جسم به برابر شي. و اذا فسدت فسد الجسد كله، او که دغه ټوکړه خراب شي نو ټول جسم به خرابېږي. الا وهي القلب، رسول صلی الله علیه وسلم دغه ټوکړه چې هغه د زړه دی، د زړه د اندامونو باچا دی، نور اندامونو چې څنګه ستا زړه و نو داسې به ستا اندامونه کار کوي. باچا چې پخپله یو نیم باچا داسې چې هغه په دې ملک کې ډېر حرکت راوستی، پخپله هغه باچا ډېر تیز وي،
نو دا ټول خلک چې دی ټول کابینه ټول ادارې دغه د لاسه چې دی ګرمي شي یو طرف ته منډه بل طرف ته منډه دا کار وکي دغه وکي دسی وکي هم دغه کسان چې د بل بادشاه لاندې کې چې هغه دي سستون ته کی او د ملک او د عوامو خیال نه ساتي نو دغه کسانی په دوی کار نه کوي نو فرق دا شي چې هغه بادشاه صحیح نه و دا بادشاه په خپل بده کې چې دی یو حرکت دی دغه شانداز لري کله چې ته انسان ویني چې بده کې دینداری او الله سبحانه وتعالى ته ډیر نږدې او د الله سبحانه وتعالى حقوق ادا کوي نه پټکه دا نتیجه تی روزي چې د زړه سره هغه ژوند دی د زړه ژوند دی نه ځکه بدن ژوند دی او دا کې دی نشي او درته بیا هم چې دا کې دی نشي چې د انسان زړه دی برابرۍ او اندامونه د برابر نه او دا کې دی نشي چې اندامونه دی برابرۍ او زړه دی خرابي نادرن کچرته په یو نیمځ کې یو سړی ریاکاری کوي هغه جدا مسله ده هم دا سړی خبره کوي چې دا ژوند روټین دغه چې د الله سبحانه وتعالى بندگی کې الله ته نږدې نو ریاکار خو به وخت کې ریاکاری کوي مشه ریاکاری نشي کولای چې دی به د ځوانۍ نه واله د مرګ پورې به دی ټول ژوند پر ریاکاری کې داسې تېری نه په یو ځای کې ریاکاری کوي خبره ما دا کوله چې شریعت هم دې خبرې له اهتمام ورکوي د زړه دې خبرې له ځکه دا اهم شی چې دا ژوند دی او ته به ژوند دی چې دا مړ شو ته به مړې او ځکه حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم الله سبحانه وتعالى نستاسو بدنونو ته ګوري او نستاسو شکلونو ته ګوري الله ګوري په دې باندې نسور کوي او نس اخلي چې د سړی ښکلی د سړی بدرنګ د جسم زورور دی د جسم کمزور دی د نسب اوچت دی د نسب کمزور نه نبي الله ست ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله د انسانانو د اعمالو ته ګوري او زړونو ته ګوري ګورسي وي اعمالو ته ګوري او زړونو ته ګوري په دې کې یو فائدہ اگر که دا برای فائدہ ده هم مخې ته رااله دا بس خلک کوي چې ته د ګیره پرېږده ایمان په کوم ځای کې په زړه کې پرده کوه ښځې ته وینه ایمان په زړه کې پکار دی مونځ اودس کوه ډېر مونځ اودس ولوي دروغ دوکې ورکوي زموږ زړونه پاک دي او دا قسمه خبرې کوي دې ځای ګور رسول څه وایي الله ګوري ستاسو زړونو ته خبره صرف په دې ځای نه ده ولاړه او څه ته ستاسو اعمالو ته مطلب دا شو چې زړه دې برابرونه عمل به وي او چې زړه دې برابر نه کنه عمل نه یو سړی ګیره خریلی ده بریت خریلی دي او دغه صفه ستر ګرځي او لباس اسلامي لباس نه دی او خزه پرده نه کوي او مونږ او دسل ناراضي نمنګ ډایرک به دا فیصله کوو چې دې سړي زړه برابر نه دی دی بوي چې ټول په غیب پوي چې دا فتوی ورکړي زړه برابر نه مونږ وایو چې زړه برابر و نه هغه په اندامونو باندې راښکاره شي خو سره راښکاره شي نه دي نه چې سن دي راښکاره شي نه دي سړي زړه صحیح نه دی او کله چې په اندامونو باندې سره راښکاره شو نبی موږ وایو چې د دین نه هغه بچا ول زور ور کړي بچا امر کړي او دې چې بچا مړل چې بچا مړی نه لاندې چې کوم خلک دی هغه بس په حرکت کې راشي هغه په حرکت کې نشي راتلی خبره ما دا کوله حاصل د خبرې دا شو چې شریعت هم دې خبرې له اهتمام ور کړي چې د زړه خیال ساتي ځکه چې زړه چې دی نو هغه بنیاد دی د زړه سخواله د مرض په اهل کتابو کې شته لکه يهود او نصارا او دې خبرې ته الله سبحانه وتعالى په قران کې اشاره کړې ده او منګه د دین من کړیو چې تاسو ګوره د يهود او نصارا په شان مکیږي زړونه ګوره دغه سخو تاسو لزمونه چې د سخ نشي نو ذکر الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل اللوي او دا مسلمانان دي نكي دا خلقو بشان چاقوی لمخي كتاب ورکڑی شئ ولي اقول سي چلو جي لغوي بشان بنكي اللوي بدغ آيات كي فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اللوي وخ باغو بني تيرشو الذي بني إسرائيل تا پرل بسي پیغمبران را لگلی او باو گدیر زیاد پیغمبران دي زموږ د امت ته یو پیغمبر دی داغه بعد بیا د پیغمبرانو کارغه د علماو سره هغه ته الله پیغمبران را لګري پر لپسې چې کله به معمولی دغه پیغمبر لیټ شو دغه زړه بسخ شو
الله وی چې تاسو باندې کېږي د اهل کتاب بشن فقست قلوبهم دا وزرونه سخت شي دا غوي صفت. وبل ذکر الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل تو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك او تاسو زرونه وي سخت شو فهي كالحجاره بشان د غټو شو او اشد قسوه او اشد قسوه او یا د غټو نم زیات سخت شو. غټه دومره سخت نه څومره چې لازلونه دوی سخت شو. ولي دليل بدايه الله وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله. الله باز کانی او غټي دي سری چې هغه وچوي دغینه ولي او بدته بي باز دي سری چې هغه راوليږي د الله سبحانه تعالی د يرینا. نو دا کانه او دا کانه او دا غټه د دې انسان د ځلنه خشو د کم د ځل چې سخت شي دغه چې بیا کم سے کم چوي او به تر وځي کنه را پریوزي د الله سبحانه تعالی د يرینا. ذکر عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دي آیت په تفسیر کوي فصارت قلوب بني اسرائيل مع طول الامل قاسيه. وي باغ باندې چې وخت تیر شو بني اسرائيل باندې غوډه زرونه سخت شو بعيده عن الموعظه نصيحت به باغ باندې اثر نه کو. ورسته دینه چې غوي آیتونه مولیدو خکار معجزې د پیغمبرانو ولیدي نو یزونه دي شو چې دغه به علاج نو بلکې د قانون زیات سخت شو. ګوره دا کله چې زړه سخت شي کنه په د باندې بیا نصيحت اثر نه کوي په د باندې بیا درس اثر نه کوي په د باندې قران اثر نه کوي په د باندې حدیث اثر نه کوي په د باندې هیڅ اثر نه کوي ځکه چې زړه ختم شي. دي چې خلک شتي ولې یادو بالله چې غوي به درسونو کوم کینی خو فائدہ ورته نه ملوي. یو وجه د فائدې نه ملوي دوه د چې زړه د انسان سخت شي. نو دې ناسخه باقاعده خدا قران کې الله سوي نو وی بنه رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې لګیا دي سوي وی بنه علما لګیا دي خبرې کوي بنه زه خو ناسوم په جمعات کې خبر به باندې اثر نه کوي ولې چې زړه سخت شي زړه چې سخت شي په دې باندې بیا حق په بالکل نه لګي. الله سبحانه وتعالى د ترشي امتونو خبره کړې ده فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الله ما بغوي باندې قسمه قسم امتحانونه راوستي د دې لپاره چې کې دي چې دوی کې جزیره شي امتحان د دې لپاره مرাজি لکه زموږ په دې ملک باندې وخت په وخت دي چې کله کله سم مصیبت راشي ته مصیبت الله ولې راولي تضرعوا چې کې دي چې د خلکو کې څه پیدا شي عاجزي پیدا شي د زړونو نرم شي او الله سبحانه وتعالى ته واپس شي. خو الله سوي وي دغه امتونه د کم چې ما توکړي دي په دوی باندې ما قسمه قسم امتحانونه راوستي دي لپاره کې دي چې دوی عاجزي او الله د رجوع کې هنا هغه شي جلوکو ولكن قست قلوبهم الله يزورنا دغه سخت شو خو مصیبتونه وبمراتلو عذابونه بمراتلو خو زونه دغه چې تر پیدلی نه چې تر قیدلی نه چې د پاسېدلی نه لکه زموږ په ملک کې کله سیلاب راشي نو زلزلہ راشي خطرناک وونته کې زلزلې چې ختم شي نو د خلکو غالبا خلکو ماغه حال کوم چې زلزلې نه مخکو هیڅ اثر پینه کوي دا خلک دي چې دوی زونه سخت شوي دي. دا شان الله سبحانه وتعالى دا خبر په قران کې کړی دی چې تبعید د خلکو د پاره د کوم چې زونه سخی دا خبر الله سبحانه وتعالى کې تبعید د وی د پاره نو الله سوي افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. الله چې د چا سینه زکولو کوم اسلام ته نو دی بیا یو خاص نور او رڼا ول الله ورکی نو باغی کې ژوند تیری او زړه نرمي زړه کولو شي اسلام ته حق قبلې سینه کولو شي الله سبحانه وتعالى زمونږ سینې کولو کې حق ته. کله چې موسی علیہ السلام ته دعوت له فرعون پسیتو او دا معمولی خبره نه ډیر غټه خبره ډیر زړور انسان موسی علیہ السلام چې فرعون سره مقابله کوي او صرف هغه د وروري دی بس او یو منګ یو معمولی بسترګې را سری کوي ته بیا رفل دین کې اشاره کې بس دا غریب جو بیا بس سو کو نو خلک نه پریدي منګه او خلق دې چاته وي دوه درې کسانو ته خلق وي دوه درې کسانو ته خلق وي یو زمنګ د شجاعت یو د موسی عليه السلام نو کله چې هغه ته د فرعون په مقابله دعوت لنو د دعای
اول وکړه رب اشرح لي صدري، یلا زما سینه کولاو کې. کله چې سینه کولاو شي کنه نه دا غټ نعمت د الله سبحانه وتعالى چې کوم ځکه به ته حق ملوي غوستې سینې ته کوسي. نمیشه الله سبحانه وتعالى ته سوال کوي د دعا غواړي چې الله زما سینه کولاو کې حق ته او اسلام ته او دین ته. نو چې کوم ځکه حق بیانې که هر څوک بیانې غوسته سینې ته پریوزي، ولې ځکه چې ست سینه کولاو شي چې سینې دې بندې کنه او په زرګاو په لکاو خلک کوشش کوي غوسته دې سینې ته حق نشي کوزولای. خبره ما دا کوله چې الله سبحانه وتعالى چې سینه کولاو کې نو دله یو خاص قسم رڼا ورکی. بیا الله په دغه آیتونه کې مخ کوي فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله، تبعید خلکو د پاره چې زړونه سخت شوي دي الله تیر شي. دا خبره الله سبحانه وتعالى کې الله وی تبعید به دي کې شک شتي نشتی شک پکې. دا خبره خدای رب العالمین هغه وی تبعید نو تبعید به دوی لپاره به ناشنا تبعید. الله سبحانه وتعالى مؤمنانو ته قسمه ګیله کړی ده څنګه الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الله آیا هغه وخت نه درغلی چې د مؤمنانو زړونه نرم شي د الله یادولو ته او د الله په یادولو سره. دا آیت چې کوم ټیم کې نازل کړي په ټیم کې صحابه کرام دي. دا خبر الله صحابه کرام ته کوي. اول صحابه کرام دي به ورسره نور خلق پکې راغلي دي. نو چې صحابه کرام ته اول دا خطاب شوی دا خبره غوي ته شي زمو استاد سهل الله غوته وي آیا هغه وخت نه راغلی چې دوی له زړونو نرم شي. نبی الله خبر کړي ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد. لکه لکسات مخکې د آیت ما وي چې اهل کتاب ته چې کله باغ باندې وخت سي تیر شو نزلونه به سخت شو. امام ابن كثير رحمه الله په تفسیر کې خوږه خبره کوي تاسو ته بیانو. وإنها الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب. والله سبحانه وتعالى مؤمنان د دین من کړی دي چې تاسو بزن د خلکو بشان نه کوي کوم چې ما کتاب ورکړل لکه يهود او نصارى. لما تطاول عليهم الامد کله چې باغ باندې وخت دي تیر شو پیغمبر رانغه بدلوا کتاب الله. اول کاری دا کو چې الله کتاب سکو هغه بدل کو باغی کړه دو بدلو کو واشتروا به ثمنا قليلا او باغی باندې لګه دنیا واغسته دیني خرڅ کو. سبحان الله په من کې چې موږ رسوک د علماونو او د دین لري دغه د حالي چې دین خرڅي بیا په لګه دنیا باندې نغوي لګه دنیا واغسته او هغه چې دین هغه خرڅ کو ونبذوه وراء ظهورهم. ابن كثير وي د دین شاته گزار کو واقبلوا على الاراء المختلفه والاقوال المؤتفكه. دینی پرېخو نو چې دین پرېخو نو پس خو لازم ځي کنه نو د عام خلکو پر رائے پس روان شو. دا خبره دې د سوچ خبره. وقلدوا الرجال في دين الله او د الله دین پرېخو او تقلید د عام خلکو شروع کو. ډېر اهمه نقطه ده چې کله د انسان زړه سخت شي کنه د دې به قران او حدیث پرېدي او په چا پس روان شي په عام امتی پس رواني چې هغه نه صحابي نه باغه پیغمبري دیو په رواني ولې لکه موږ د پلاني په مذهب یو خدای نه دینه اوړي نتی شاته کیږي نه مخکې کیږي نه ورسته کیږي او قران او حدیث کوم ځای کې پاتې کړي ها هغه شاته گزار کړي. د چې کړه د انسان زړه سخت شي نه دته به تر ډیر دلایل د قران او حدیث خو خو دې باغې نه مطمئن کیږي چې سو پوری د رحمت الله علیه خبره به منځ کې نه کړي. ډیر به کته صلی الله علیه وسلم خبره وک خو په دې باندې اثر اغه نه کوي. خو کدي سي دی چې پلاني بزرګ عليه الرحمه یا رحمت الله علیه بس بیا بس خبره شي ټاپ دی ورو چلو اوس مضبوطه شو بیا به معنی زما دی کسر یو پیر باسو ماته چې تاسو ویلي چې پلاني کتاب کې دا خبره غلطه ما ویلي ډیره مخکینی خبره تقریبا 15 شپږ کار وکي نو غوسه شو ما دا کتابو خو کولاو مې کومه دا وګوره غوسه شو نو ماته دې خو د الله په کتاب بس بیا غلا شو والله لازم چې په قران باندې ورته وې دې خو د الله په کتاب او بس بیا غلا شو پته چې د سی وګوره مخه ته چې ګوره دې سی چې دې خو د الله په کتاب کې غلطي نشته ګه دیو مولا د پاره دومره غوسه شو او دیو کتاب د پاره دومره غوسه شو چې هغه نه قران دی او نه حدیث دی. یو مولا به خپل رائے لیکلی ده ندیږي کې ابن کثیر رحم الله وی چې زلونه سخت شو نو پر رائے په روان شو قران او حدیث یې سکو هغه پرې خو دو وقلدوا الرجال في دين الله
او تقلید شروع کو د سړو د الله په دین کې دین پرېغو د سړو تقلید شروع کو باغو به روان شو واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله او د خپل مولیانونه او پیرانونه ارباب جوړ کو ارباب یعنی اغول دا طاقت ورکو چې دویم یو شی حرامول شي او دویم حلالول شي میخه وي چا حلال کړی ده منګ وي تاسو میخه چا حلال کړی ده وي میخه خو په قران او حدیث کې نشته نو چې قران او حدیث کې نشته نو چا حلال کړی ده بیا چې ته خوري بیا خو ستاسو مطلب شو چې الله نه یې رده ولید بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته نه ودی مولوی صاحب د دې مسلې حل راوېستو او میخه سکړه ها حلال کړه نو طاقت ورکول د حلال ولو د حرام ولو کنه ځکه ته خدای نه مني چې میخه قران او حدیث کې شته نو چې ته دا نه مني او وای چې میخه په قران او حدیث کې دې تذکرہ نه راغلي نو بیا خدای بل چا حلال کړی ده د ظالمان دي دا خبره زمانه بل چې ته دا موضوع دې موضوع زموږ د ضرورت نه سبا امام ابن كثير رحمه الله فعند ذلك قست قلوبهم کله چې هغه تقلید شروع کو او قران او حدیث پرې خو زړونه سخ شو نبی نه نصیحت قبله او نه غوي په دې یریدو چې ته وایي چې جهنم ته بزي او الله به عذاب درکې نه هیڅ پیدا ول نه ورکې او دا چې یو فائدې سره ساتي ډېر خلک وي دا اهل حدیث شي دا تقریبا سل کاله مخکې پیدا شي د امام ابن كثير رحمه الله بس سونو کلونو مخکې دا خبره کړې دا په تفسیر کې دا خبره شتي که څوک کته غواړي نو سوره الحديد کې دا آیت کولو کوي الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله دې آیت لاندې تفسیر وګورئ چې امام ابن كثير رحمه الله سوی امام ابن كثير رحمه الله په خپل تفسیر کې دا خبره کړې الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د قران او حدیث ته تابعداري امام مالک بن دینار رحمه الله وی اربع من الشقاوه سلور خبرې د بدبختی نه خېدي سلور خبرې چې دا د بدبختی نه خېدي یو اولنی ذکر کړي قسوه القلب چې زړه دې سخو کنه د بدبختی ده دویم وجمود العين او چې زړه نه چې توخ کې نشي د ماشومان خېدي زمونږ نه وجاړي وخ کې سترګو لاړې شي کنه زمون کلونه تیر شي د زړه مسخ شي چې جړان راځي مونږ بیا لا پاتې چې یوازې یو سړی کینه والله تر یاد شي په جړا شي دا ډېر کم مؤمنانی دریم وطول الامل چې سړی غټ امیدونه او ارمانونه ساتي دا بدبختی ده ځکه چې عمر څومره دی او سوچ د نسو د کړوسو د بلډینګونو د مارکیټونو وګدوګ د سوچونه شروع کړي او سلورم والحرص على الدنيا او دنیا کې رزق ول د بدبختی ده حذیفه المرعشی رحمه الله وی ما دې مصیبت نه دی لیدلې الله چې به بندگانو کوم مصیبتونه راولي په دې کې ما دې مصیبت نه دی لیدلې لکه هغه مصیبت په کم کې چې زړه سختي مطلب دا غږ خبرې دا شو چې غټ مصیبت په مصیبتونو کې څه دی د زړه سخواله دا غټ مصیبت دی لکه یو سړی د بچي مړ شو مصیبت دی یو سړی د خځې مړ شو مصیبت دی یو سړی د قرضې بډېری شو مصیبت دی یو سړی د جسمي خراب شو بیمار شو دا مصیبت دی خو په دې مصیبتونو کې د الله سبحانه وتعالى د رجوع کولای شي د الله سره خبر رابطه قائمولای شي خو چې زړه سخت شي د سره د بچی می د سره د مالو می د سره د دنیا می او د سره د هر څه نو د سره دیسه زما د چا چې زړه سخت د سره سدي سو سره شتي او د چا چې زړه نرمي نه د دې نه سورک شي ریستنی دی ورک زړه نرم دی الله سبحانه وتعالى د رجوع کولای شي د الله سره رابطه او ځکه دا مشهور خبره په سلفو کې د دې سوچ خبره وي د جهنم پیدا کړي الله د دې لپاره دی چې د غزرونه په ویلي کې کم چې سخت شي وي خیر دې خبرې ته الله د جهنم دا غزرونه د لپاره پیدا کړي چې هغه په ویلي کې کم چې سخت شي وي دا نه نرمي کې الله په ذکر سره نه ویلي کې په قران سره نه ویلي کې حدیث وته وای اثر به نه کوي نو دوی به ویلي کې به کم ځي کې به په جهنم کې ویلي کې الله دې موږ ساتي نو په زړونو کې د الله نه چې کوم زړه ډېر لري دی هغه غزړه دی چې هغه سخت یو انسان ته څنګه پته لګي چې زما زړه سخت شي په تادي کې یو څو علامات ځکه چې دا وګړه موضوع او ټیم موږ سره ډېر نشته انسان ته څنګه پته لګي اولنۍ نخه چې زړه سخت شي قران په دې باندې اثر نه کوي ته به دا څنګه معلومه چې زړه سخت کې نرم دی قران ته کېنه او دا قران وای یا وره د چانه
یې په درس کې کېنه چې کله په تا باندې اثر نه کو او په تا کې تبدیلي نه راوسته نو بس پوه شه چې ته د لاسنیوي حقداري چې موږ درشو ته د لاسنیوي وکړو ځکه چې زړه ستا څه دی هغه سخت شوی. حالانکه الله سبحانه وتعالی سوی الله نزل احسن الحديث الله یو خوږی خبرې نازلې کړي چې قرآن ته حدیث ویل کی الله خوږی خبرې نازلې کړي دی خبرو کې دا اثر دنه پروت دی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. الله یې په قرآن کې دنه دا اثر دی په خوږو خبرو کې چې کله مؤمنان د قرآن ووري او چې الله نه یریږي هغوی د قرآن ووري نو د عذاب خبره پکې راشي په هغوی باندې غونې ځیږ شي به جسم یې ویښته ودري بیا چې د رحمت خبره ووري نو زړونه او سرمني د بیا نرمي شي چې دا کله په تا باندې کېدو د نښې په دا راښکاره کېدي نو پوه شي چې ستا زړه څه دی ژوندی دی ستا زړه نرم دی او ستا زړه ژوندی دی. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفت ذکر کړي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله مؤمنان هغه دي چې کله د غوی په مخ کې د الله سبحانه وتعالی تذکر وشي د قرآن تلاوت وشي وجلت قلوبهم زړونه ویری. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی سوی والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله کله چې د مؤمنانو مخ کې د الله سبحانه وتعالی د کتاب آیتونه بیان شي نغو وړاندې و کانه ګورې نه دغوی غوږونه کار کوي دغوی سترګې کار کوي پریوزي په سجدو کې د تندي الله ته ولګي په جړا شي. دا د مؤمن صفت دی. دی په عکس باندې هغه سړی دی چې دغه زړه صحیح دغه زړه سخي. یو نښه ما دا ذکر کړی د زړه د سخوالي چې قرآن پې اثر نه کوي. دویمه نښه دا دی چې د سترګې نه اوښکه نه ځي. د کم سړي د سترګو نه چې اوښکې نه ځي نه د زړه سخت شوی. حالانکه د مؤمنانو څه صفت دی الله سبحانه وتعالی د نجاشي د حبشي هغه باچا چې د مسلمانانو سره ډېره مرسته کړې وه بیا مسلمان شوی مو خو د رسول سره نه و میلاو شوی. کله چې وفات شو رسول په جنازه کړې وه غیبي جنازه پې کړې وه په مدینه کې. الله سبحانه وتعالی هغه او د هغه په شان چې کوم نور اهل کتاب دي د هغوی تذکره کوي. الله سوی واذا سمعوا ما انزل الى الرسول او کله چې هغوی واوري هغه څه چې پیغمبر ته نازل شوي دي قرآن او حدیث. الله اکبر. زموږ په دې زمانه کې داسې ډېر خلک چې قرآن او حدیث واوري کوم چې پیغمبر نازل شوي دي نو بس غصه شي او سور شي او شین شي وځي. زمړوي د وابیانو خبرې کې حتی د کم مذهب خبرې کې هلکه دا خو هغه څه دي چې پیغمبر نازل شوي دي وایي که هر څه دي خو موږ خو دا خبرې د اوسه پورې چې نه دي اورېدلي. ته به چې دا غټ د مفتي زوی دی چې کومه خبره د نه اورېدلي هغه به نه وي. حالانکه غریب الف باتا سام نشي ویلی. نه دغه خلکو ته وګوره الله دغوی حال را نقل کوي چې کله به دوی ته وحی بیان کړی شو قرآن او حدیث او داسې ځان کوي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول کله چې به هغوی واورېدو هغه څه چې پیغمبر ته نازل شوي دي څه چل به کېدو هغوی به بهانې جوړولې چې چونکې چنانچې او څنګه ولې او زمونږ پلار نیکه او زمونږ مذهب نه. چې کله به هغوی قرآن او حدیث واورېدو هغوی له به څه چل کېدو ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله وی بنې ته د هغوی سترګې چې د هغې نه اوښکې روانې شي ځکه چې حق یې وپېژندو. دا د مؤمن صفت دی. الله دې به موږ کې پیدا کړي چې کوم شي کې د قرآن او حدیث بیان شي سترګې نه اوښکې روانې شي زړه داسې نرم شوی ولې لکه جاړې څه چلو شو یاره حق وګوره د حق څومره ناشنایي ما ته راښکاره شو. قرآن او حدیث حق دی که نور څه مما عرفوا من الحق. نو دویمه نښه دا شوه دویمه نښه څه شوه سترګو نه اوښکې نه تله دا د زړه د سخوالي نښه ده. درېیمه نښه چې یو سړی د مرګ نه عبرت نه اخلي او خاندي د قبرونو په خوا کې او د قبرونو په منځ کې لکه نن سبا سبحان الله زموږ په علاقو کې ته ورشې د جنازې سره په دې قبرونو کې په دې مقبرو کې به ډېر خلک ته ویني چې هغه به خاندي. پوه شه په ټکه پوه شه نور خبرو ته به ضرورت نشته د زړه سره سخت شي چې سړی په مقبره کې خاندي او یو سړي سره دا غمي چې مړی وشو لکه مثال کې پلانې مړلی عبدالله مړ شوی څنګه زموږ به څو حصه رسي په دې میراث کې څلورمه زموږ د درېیمه مولوي صاحب ته موږ له تقسیم وکړو لکه
پوره انسان مړ شوی د دین لږ عبرت واخله ګورو به د میراث سره تقسیم به کو خو ته خو د دین عبرت واخله کنه چې پوره انسان تاسو سره اوسېدو د هغه په خاورو کې د نه پروت سبب استام دا هري د دلیل به دی باندې چې رسړي د زړه د ګناونو د لاسه دومره سخت شوی دی چې د عبرت ناخلي دی خبره په جنازه کې برواني موبایل به د کړنګي کې سندري وبګلګېدلی زړه سخت شوی نه دا درې نه خېشو سلورم نه حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم وی د وهب حارث ابن وهب رضی الله عنه حدیث رسول صلی الله علیه وسلم وی جهنم کې به هر هغه سړی چې دغه زړه بسخي مستكبر تکبر به پکې نو مطلب دا شو چې کم سړی کې تکبوري د زړه بسخي نو ته ځان ته ګوره کستا زړه ته معلومه چې سخت کنه دې ته وګورې چې تکبر خو پتا کې نشته که تکبر پتا کې وو نو ستا زړه سخت دی پنځم نه هغه دا چې پروايي نه چې د خلکو سره سکی لکه زمونږ حال چې پلاني ملک یې راوي اوریدلم دي چې ډېر خلک مړ شو بده خبره وکي به وبدي سوچ کې پروژه مزدوري څنګه حالت ریال 100 ته خطلې روپۍ کم چې د کوزې شوی ډالر بسو کې روان دي د دې پروا نشته چې یو ملک د شتي د زمکه به د مخ باندې چې الته مسلمانان وسیږي او دغه بد حال دي خو کې گاونډي وګړي د دې پروا نشته د دې سره پروا دي چې زما خېټه بسنګ ډکی یو سړی بیمار پروت ته به ډیره کې د دسر انډیوال له د دې پروا نشته په لار باندې تیریږي اکسیډنټ شوی دی یو سړی ګاډي والے دی ګاډي دي تختیدل دی سړی غریب پروت ته بس مکه باندې پړلیږي او اوړي راوړي د دغه شنو کته دي سلک ساتي او د ګاډي ودرو چا والے دی که سوبیت لا پوښه د زړه سره هغه مړ دی ختم دی یو سړی په ګرمۍ کې ناشته سخت ګرمي ده خولي برماتري غاړي ته ناشته ته بخپل د اندازه ورغو چې د سړی چې غاړي ته ناشته د تګي شوی دی د وبود ضرورت ته د ستړی شوی دی خواله به تور شي ګاډي کې سره بوتل پروت د وبورو د وبوس کا زموږ لایق نور څه خدمت دم هغه مؤمن دی چې زړه سره زړه نرم دی نو دا وسو نخې دي چې د دینه به معلومه چې زړه سخت او کنه اوس دې دوی خبرې لرزو هغه دا زړه سختي ولې د دې کوم څه وجه کنه دا خو سې موږ ته پته ولګي چې زړه سختي خو دا معلومه غواړي چې زړه ولې سختي نه دغه یو څه وجه د ذکر کوم لسبر د ذکر کوم ان شاء الله اولنې سبب چې هغه د زړه سختي د الله سبحانه وتعالى د ذکر نه غافل کېده چې کله ته الله یې کو الله به تایر کی او کله چې الله یې کړی نو زړه به دې سخت شي او ژوند به دې تنګ شي زړه به دې شي لکه ته چې بس چوي او د زړه به دې مری تر ورسي او ژوند کې بدل هیڅ شی مزه نه درکې بغیر باندې دلیل له قرآن کې الله سبحانه وتعالى په قرآن کې سوی ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا الله وی چې چا زما د دین نه مخ واړو ای دینداری پکې نه و فإن له معيشة ضنكا مطلب د دې دا د دې ژوند چې هغه د مصیبتونو او د غمونو نه ډک ژوند خوشحالي به پکې نه د زړه اطمینان بنئ د زړه سکون بنئ زړه به سختي دغه د دنیا سزا ده په آخرت کې څه ده ونحشره يوم القيامه اعمى الله د قیامت پر ورځ به لون را پاسو ادونه سترګې به کار نه قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا اغبو يا الله تغزلون را پاسو دنیا کې زما غټ سترګې سم کاری کو ولي الله بوتي كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى ويتاته زما ایتونه راغلیو کنه دین درغلو کنه راغلو چې الله راغلو دین هو ويتا یې کړو ځکه مونږ یې کړو ځکه ډونی نګوره د الله سره خپل رابطه مضبوطه ساتي د الله سبحانه وتعالى د قران نه مغافل کیږي دغه دین نه مغافل کیږي زړه بستاسو ژوند دی او دغه شان چې انسان د الله په مخلوقاتو کې سوچ نه کوي د زړه دغه شي دا سخش ایس احساس وته نشي د پلانې شي ته ویني ګور غر ته ویني د کی سوچ کو چې غر الله سبحانه تعالی څنګه پیدا کړی د اسمانو ته ګوره د زمکو ته ګوره او په دې باندې ما نږدې ورځ کې بیان کړی چې په قران کې د الله په دین کې او د الله په مخلوقاتو کې سوچ او فکر کول دویم سبب چې هغه د لاس زړه سختيږي چې کله ګناونه ډیر شي
الله اکبر. حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړی اذا اذنب العبد کله چې یو بنده ګناه وکړي وړه ګناه وکړه ځه نکت فی قلبه نکته سوداء نه د پزله کې دي یو نری ټک تور رنگ کې دي یو ټک ولګي نری بالکل تا اولنې سری دی ګناه معمولی دي داغ پیراشي تور ونته کې ازله تک سپینی کنه نو باغ باندې داغ راشي د دې ګناهونو د لاسه زلم توري. یو حدیث کې راځي چې د حجر اسود چې جنت نه راکوش شو په اوله کې د تک سپینو خو د ادم د بچو د ګناهونو تور کو نو دغه ګټه دې سکړه ستاد زړه چې د غوخه نه جوړه د منه توري ګټه دې شو نو ستاد زړه باندې توري چې د غوخه نه او د وینې نه او د رګونه بګی دنه دی نور بګی سدي اس بګی نشته نو لازم توري. رسول سم یو تور دغه په ولګي فإن تاب سقل منها کله سره توبه وبسي دغه ګنا نه چیر منو غلطي شو سقل منها دغه دغه شي ختم شي. فإن عادت نکده بیا ګنا کین بیا غتور دغه ولګي بیا ورو د ګناونو سره دغه زیاتیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وی نو بیا د زنګ شي وی د کم زنګ تذکرې چې الله په قران کې کړی دا کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله وی د کافرانو د زړونو چې د زنګ شوی نو زړه زنګي په سبانه زنګيږي د زړه په ګناونو سره او تورش او سخش. تاسو اسباب شو دوا دریم سبب چې هغه د زړه سختيږي کله چې انسان په دنیا کې ډیر مصروف شي. والله لازم دا خو واضح خبره او تجربي خبره او موږ مخامخ یینو چې کم سړی په دنیا کې مصروف شي او ولنې او اخرنه فکر او سوچ د دنیا سره یې د زړه بالکل سختي. امام ابن قیم رحمه الله وی کله چې تا ولید چې ستاد زړه نه د الله محبت ختم شوی او د آخرت سوچ ته ختم شوی دی وحل فيه حب المخلوق او ستا په ځل کې د مخلوق سره محبت پیدا شوی دی والرضا بالحیات الدنیا او په دنیا باندې راضي شوی والطمأنینه بها او په دنیا باندې مطمئن شوی فاعلم انه قد خسف به نو بیا پوه چې ستا ځل چې هغه په دې ځمکه کې نه نوته ختم شوی چې کله ستا محبت د دنیا سره ډیر شو. ابن قیم رحم الله وی او کله چې ته په دنیا باندې راضي شو او زړه دې خالی و د الله سره محبت د پیغمبر سره محبت پکې نه و د قران سره محبت پکې نه و د علماو سره محبت پکې نه و د دین سره د عبادت سره محبت نه و نو پوښه چې ستا زړه څه شوی دی هغه په ځمکه کې نه نوته د چودلې د ختم شوی د خوري شوی. د امام ابن قیم رحم الله خبره. سلورم سبب چې هغه د لاس زړه سختيږي چې کله انسان اوګدوګ درمانونه کوي زړه سخت شي. لکه یو سړی دی هغه په ځل کې دا ساتلی دی چې وسور زی ژوند او بیا مرګ دی او بیا الله ته مخامخ کېدی نه دی به کوشش کوي چې الله سره د ملاقات د پاره ست تیاری وکړي. ځکه چې چلته دی وی چې دغه راتلو ول د ملاقات نن یا سبب زنیمه چې نه خو الله ته مخامخ کنه نه دغه لپاره څه کول وړي او چې سړی وګدو درمانونه امیدونه کوي چې نه لا وخت شتي نه د په زړه کې د راځینه چې الله سره ملاقات ته او چې په زړه کې د راځینه نه د به د ملاقات ته پر څه تیاری وکي نشي کولای تیاری. نو د وګدوګ د ارمانونه چې د مکوي وګدوګ د ارمانونه د انسان خرابوي. ځکه امام مناوی رحمه الله وی وګدوګ د ارمانونه کول ځان په دوکه کې اچول ځکه چې هیڅ پته نه لګي چې کله به د انسان د ژوند چې د ختميږي. نو سره ته د وګدوګ د سوچونه کې پنځمه خبره پنځم سبب د خلکو سره بغیر د مصلحت نه ډیر کېناسته. والله لازم د دې سره چې لازم څومره سختي ته پوسې مکو بغیر د مصلحت نه. ته یو غټ مرز دی چې کاری نه یعنی مثال کې یو وخت درې سیملو چې پاريږي نه دی دا وخت په دې کې نه لري چې الله په دین کې واړي نه د خلکو سره ډیر کینی پاسي او د خلکو سره ناشته پاسته کول چې مصلحت پکې خو صحیح ده خو د خلکو سره پالتو ناشته پاسته کول په بازارونو کې ګرځیده په بیٹکونو کې کېناسته او بای کې غب شپ لګول او اکثر به کې سړی ګناګار شي د دې سره د زړه د سختي کې ته پوښتنه مکو. ځکه امام ابن قیم رحمه الله وی غټ مرز چې زړه سختي هغه دغه دی چې انسان پالتو د خلکو سره کینی پاسي او د دې لاسه چې دی وی دشمنیان هم ډیری دې سره سبحان الله دې لاسه دشمنیان هم ډیری یشره بوجي زوز د خلکو سره ډیر کینم پاسم دشمنیان به څنګه ډیری دشمنیان ډیری کنه تعویل مویل ودی د لاسه راځي خو چې ته
وخت د هر شي له مقرر کړی او په اندازه کې د خلکو سره ناسته پاسته کې ملاویږي نو دي تعویل او ماویل نه به بچي خو چې کله ډیر د خلکو سره کېنی پاسي نو یو خو به د قدر او قیمت کم شي بل دا چې که سبا له سم سلامي سجنګ جګړه مینستانو به کې مغسته کی او غټ نقصان به کې اولنې او اخرنې غټ نقصان داري چې زړه به شي هغه به سخت شي شپږم سبب چې دغه د لاسه زړه سختيږي په مخلوق باندې مهرباني نه کول رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی ما امن بي من بات شبعان دی حدیث ته وکړي وی هغه سړي په ما باندې ایمان نه دی راوړي چې په د باندې شپه دي چې تیر شي چې د خېټه ډکې روټي خه مضبوطه خړلې وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم به او گاونډي غریبي وګي ود شوی او د پته یې دوکره سنشتي رسول سموي دي سړي په ما باندې سره ایمان راوړي نه دی په مخلوق باندې مهرباني کوي زړه بستا سندرمي او په مخلوق باندې مهرباني ما غسړې کوي چې راغ زړه نه رمي زړه سوزي په خلکو باندې پلانې غریب پلانې مریض پلانې یتیم پلانې کونډه پلانې دیسي او پلانې دیسي دا خبرې چې څوک کوي د زړه نه رمي او د کوم سړي چې زړه سخي هغه ټول دغه سوچ کوي د خزي او د بچو ک ډېر خولړ شي د مور بل سوچ به سره کوي نور خبره ختم شو نه دا سوم سبب شو شپږم وم سبب چې دغه د لاسه زړه سختيږي حرام مال خوراک د حرام مال خوراک د دې سره زړه چې سختي نو کوشش کوي چې د هر قسمه حرام مال نه ځان لري ساتي حلال خیر دی کلهږي خدای دې چې برکت به پکې زړه به نه سختي دا په تادی کې ذکر کوو د تفصیل ته ضرورت نه اتم سبب چې هغه د لاسه زړه سختيږي د یو رای د یو انسان د رای د لپاره تعصب کول او دغه لپاره بیا مناظره او مجادله کول څنګه لکه استاد یو سړي سره کېناسته او ته وی چې دا مسله په قران او حديث کې دي سیده او ته د یو مولوی سره برای معلومه کړی ده چیرې پلاني مولوی سره بولی چې دا مسله دي سیده دغه لپاره به ته مناظره شروع کړي دغه لپاره د مجادله او جنگ جګړې او زور زبردستی دي شروع کړي چې خپل مسله صحیح ثابته کړي د دې سره د ځل سکی د دې سره د ځل سختي الله یا فرایت من اتخذ الهه هواه الله هغه سړی چې ته ایدلې چې بندګي کوي د خپل خواهشاتو دا سړی چې په خواهشاتو بندګي کوي دې د سوچ نه کې چې مخامخ سړی د خبره چې د قرآن او حدیث خبره ځکه عمرګری ما ته خبره کوله عالم دی وي په یوځي کې زما بحث مباحثه را کسانو سره پس هغه ټیم موټا کو ممکن څه خبرم کول نه هغه ټول د ځان سره چې کوم کتابونه راوړي ولکه بزرګانو لیکلي کتابونه دي یا خصوصي خاص سمولیان دي هغه کتابونه لیکلي ویزه په منځ کې په مخبره تر خپل کتابونه کول چې ګور پلانې سیب داوي پلانې سیب داوي پلانې داوي ویزه غوسه کړم چې یو د یو کتاب دلم نه منم وی غوسه کړم وی مې چې رقم کتابونه دروړي یو نه منم وی خو کې دغه مولوی سیب سره یو امینه سو هغه د مولوی سیب لږه ټونګور کړی ته زم سره نه منم ناغه ته دې چې غلی وانت کوي چې کافر کې موږ د قرآن او حدیث دي هغه کوي چې زسته نه منم بده هغه نه کافر کې خو چې زوم چې زسته نه منم بیا کافر کېږم ځکه چې هغه د قرآن او حدیث خبره کوي نو د دې انسان زړه بسنګي چې د خپته چې مخامخ سره د قرآن او حدیث خبره کوي بیا ولې خبره نه مانی بیا هم ناشته مناظره کوي بیا هم ناشته چې بس مباحثه کوي او منګو غټل او تاو غټل او پلانې کته او پلانې برو او خو ته پته چې مخامخ سړي سره حق دی نه دي د لاسه زړه سختي نه هم سوچ راغی د لاسه زړه سختيږي تکبر او د خلکو سپک غنل خلکو ته سپک نظر کته دې سره د زړه سختي چاته سپک نظر مګوره او په دې باندې ما پرون درس کو تکبر اسباب ولې په انسان کې تکبر راځي او د تکبر به ختمه څنګه په دې باندې ما تفصیلی خبره کړې دا بیان بیا ووري لسم سبب چې یو شی مباحي یعنی شریعت ویلي دي چې دا استعمالول شي خو ته به د حد نه ووري دې سره مزل سختي زبته اصل په دې باندې مثال درکم چې خبره واضح شي لکه سلور خبره وزته واستوي یو د خوراک کول بل خوب کول بل خبري کول او سلورم د خلکو سره ناسته پاسته کول دا سلورونه خبري حرام دي که جایز دي جایز دا سلور خبري دي خوراک خوب او خبري کول او د خلکو سره ناسته پاسته کول دا سلورونه جایز دي مباح کارونه خو چې دا د حد نه ووري
زړه به دې سختي. ځکه امام فضیل ابن عیاض رحمه الله وی 3 قسمه کارونه زړه بالکل سختي در دې چې ګټه دې جوړه کې. ډېر خوراک کول، د یو مسله چې کینی نه څه دا پلیټ دلم سبا ګوي راولې دغه خبره چې سړي راولې وي بیا په اخر کې وي معده می خراب ده وي دا تروي وبم وي د خلیل راځي هغه بالکل دیږي کې د ډوډۍ نه هغه تروي وبس د خلیل نه راځي ته خو به انچ زیاده پر خو د لازم به تروي وبس د خلیل راځي. خو وي زما صحیح نه کی خو بس تاسو صحیح وي چې دغه دې ورته ځم پول کې به ودشي خو به بس خو بو کېته د دې سره زړه سختي کې د ډوډۍ چې انسان ډېر خوري. او دویم چې ډېر خوب کوي د یو سره پروتي د دې سره زړه مړی وره. او دریم چې سره ډېری خبرې کوي دا یو سره کړل ماشيني چاله دغه نه ور کوي موقع نه ور کوي. او ته کوشش کوي چې دې غلې کما خو دې به غلې کیږي نه. ما سره دا واقع سورې مخ کې راغلی و یو کس راغی خواته ملاقات لراغله او بیا قصه شو او قصه شروع کړو زما په دې سر باندې بالکل درلاغ. ما په دې منځ کې ډیر کوشش وکړ چې دا خبره بدله کما نه دی معلوم موقره کې د نور مرګري نه شي هغه وی چې زه خبره نه پرېدم بیا مې وسو کما او نور ز ستړی شو اته دغه جناز موغه دغه قصه کې چې یو قصه جوړي نو بیا ز کور ته ورننه وته ما لکسات له کور کې کېناس نو مې کور کې به کېنم چې زرا شن دنه به خپل خبره یې رشین بیا موږ خپل خبرې مجلس کې شروع کور ته راغلم ډیر ست دنه کېناستم دمه شو چې رالم کېناستم ما ته شخص ما خبره کوله بیا شروع کړه د دې سره د زړه چیرې د سختي یو سره سمې خبرې کېږي یو خبره د دین تعلق ساتي خو چې څومره ډیر کې کوا یو خبره د ضرورت ته کوي خبر نه خو پالتو خبرې کول او بل چاله موقع نه ور کول د دې سره د زړه سختي نه کته سو د غوړی چې زړه سخت نشي نو یو دای چې روټي د سي پاندازه خوري ډیره مخوري بدن بمروغ تاسو زړه بس تاسو ژوند دی. د کم سړی چې برو جماعت کې ډیر خوراک کوي او کم سړی چې لږ خوراک کوي د دوه کې دا فرق چې کم خوراک کړي د مسوتن موزه او تراوی په جماعت کې کوي دا بل نشي کوله. ګوره داسې ماته تاسو وړوند کې خبرو کړ نور چې سړی بدی کې لړ شي غټ تفصیل لې د شپې چې روټي ډېر وخوري یا ماسپخین چې روټي ډېر وخوري به ودشي مازیګر منځلر پاسې دی شي نشي را پاسې روټي چې په اندازې وخوري ودشي نو بیا ته مازیګر منځلر پاسې دی شي. او دسی بیا زه په ډېر مثالونه ته ځان خوب په اندازه کوي خوب چې لک کو د جسم بدی چاقي زړه بدی ژوند دی. او کوم سړی چې خوب ډېر کوي د همیشه خوب ورځي تر فائدې خبره ساتي. کم سړی چې خوب ډېر کوي خوب ول ډېر ورځي او کله چې یو نیم شپه سړی دي وختي غونډه ودشي او بین وخت را پاسي په هغه ورځ به د ټول دي سوس غونډه په مخ ولا خوب ورځي نه کې خوب خډیر کړي او کله چې خوب لګو کی لکه 2 غنټه 3 غنټه خوب کی چې را پایسه غوسه می وځي د را پاس ول په منځ کې او دي شو دا خو دې بیا دا غشپې پوری لګي خپل کار او منډي او دا ویروي خو خوب لکه احساس وته نه کی زما خوب کم دي نیو درې خبري لګي کوي بل چې خوب لګ کوي او ډوډۍ لګ خوري او سلورم سره د خلکو سره ناسته پاسته پالتو مکوي چې غرض پکې به صحیح ده. په اخر کې یو 100 منټه پاتې شو او په تادی کې به یو څو خبرې ذکر کم چې دغه د لاسه زړه نرمي او موږ ټول دا غواړو کنه غواړو تاسو دا غواړئ کنه موږ ټول دا غواړو زړه ته یو څو خبرو کې په یو څو نقاطو کې دا خبر راجمه کومه خبره وکړه او ټیم موږ سره نشته یو 100 منټه پاتې اولنې خبره اولنې کار چې دغه د لاسه زړه نرميږي رب العالمین ته سوال کول او دا غنه دعاګانې غوښته. الله سوي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وی چې کله پیغمبر زما بندگان ته تاسو کې زما مبارک زنیږدي ما څوک چې زما نه سغواړي زول ورکوم څوک دعاګانې غواړي زول قبلو نو ته چې کله دعاګانې غواړي یو بګي دا غواړي یا الله زما زړه سکی نرم کی. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي د زید بن ارقم رضی الله حدیث رسول سم دی وسو خبرونه پناه غختلی ده نو یو بګي دا ویل دي ومن قلب لا يخشع الا زپنانی سم پتا پوری دا غزرنه چې باغ کې نرمي نه او به وی یا الله زپنانی سم پتا پوری دا غسترګ نه چې رغینه وښ کنه شي
نو په دې سره به سو کې چاغي کې نرمي نه یوغه مړی او په دې سترګه به سو کې جنو اوخ کې نشي دویمه خبره چې راغی د لاسره نرمیږي قران کې د قران تلاوت کول او باقي کې سوچ کول والله لازم د زړه سم نرمي او جړه بدل درشي او اوله کې بدی شي چې کتادت نه دي سره ورځ دوه درې د څه خاصه سره به پتا نه کوي خو چې ته به کې لګي هغه کار پرې نه دي او سوچ پکې کې او فکر پکې کې سوچ کې فکر کې اخر به د زړه شي دا نرم شي الله سوي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها الله داخل کول به د قران کې سوچونه کې ګوره په دې ژوندۍ تعالی لګیدلی کې څه چل شي نو کله چې بزره باندې تعالی ولګي نبي دا زړه سخت شي دنه نرمي ختم شي دنه ژوند چې دغه ختم شي دوه خبرې درېما چې دغه د لاس زړه نرميږي د الله سبحانه تعالی ذکر ډیر کوي الله ډیر یادوي په مخ الله یادوا او چې همیشه ستاسو جبل لمدې د الله سبحانه تعالی په ذکر به الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله د مؤمنانو زړه نرميږي په سبانه او مطمئن کیږي په سبانه د الله په ذکر باندې الا بذكر الله تطمئن القلوب الله خبردار یقینا زړه مطمئن کیږي زما په یادولو سره یعنی بل لار نشته لکه تاسو دا غواړئ چې تاسو د زړه نرم شي او ژوندۍ شي او مطمئن شي د الله سبحانه تعالی ذکر ډیر کوي خاص کر هغه ذکر چې د سحر او ماخام د ذکر دی پرز منځنه بعد چې کوم ذکر چې د نه پاتې نشي سلورمه طریقه چې هغه د لاس زړه نرميږي چې انسان استغفار او توبه ډیر وباسي الله سبحانه تعالی ته دې سره زړه نرمي نو دې شکارو کوي چې نوې ژوند شروع کوي الله سبحانه تعالی ته رجوع کوي او د زړه بم نرم شي په مخه د استغفر الله ټکي وای استغفر الله واتوب الی رسول الله سلام با په یو مجلس کې سل پیری او یا پیری الله سبحانه تعالی ته رجوع کول او توبه به وسته حالانکه هغه انسان چې هغه تیر شي راتونکي خطاګانی الله بخلی دی هغه انسان چې هغه د ګناونو نه پاک دی او هغه دا خبره کوي موته شپه ورځ په ګناونو کې تیریږي نو د ګناونو د لاس سره ما وی چې سختي نرمه به څنګه استغفار او توبه ډیری وباسي او دا مو چې زما ګناونه ډیر دي د تشټول د زیره در کوم او د الله سبحانه تعالی بخپل قران کې د زیره بیان کړی دی او غوږ ته کې سم به خوشاله شي الله وی قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اے پیغمبر هو زما بندگانو ته چې چا پتا شو کې بزام باندې ظلم کړی د الله د رحمت نه ته مقتی کوي او د الله نه امیدونه ساتي یو سړی وایي چې سید موږ خو امیدونه د الله نه ساتو خو زما ګناونه ډیر زیات شي او ماته واپس ډیر ګرانه شي دا او ظلم تک تور شي دا ظلم ګټه شي نه زما مبارک الله سوي هم په دغه آیت کې او دغه زینه مخ کې الله بیا سوي ان الله يغفر الذنوب جميعا الله بدلوي دا ټول ګناونه وبخ نه کته ډیروم ګډوډ شوی او ډیر ستانه شوی انسان دی خطا کیږي په ګناونو کې واقع کیږي نو څه شي دا غشوي او تیری چپیری څه شي دا غشوي د وسنه ژوند شروع کا استغفار ډیر کو الله سبحانه تعالی بستاده زړه نرم کی پنځمه خبره چې دغه د لاس زړه نرميږي مرګ را دول او د قبرونو زیارتونه کول قبرون لزیره زی د دې سره د زړه سخت نرمي مړی خخوي مړی لمبوي مړی کفن کوي جنازي پی کوي مرګ ځان ته مخې ته کېده حدیث لازم استاد زړه نرمي امام سفیان ثوری رحمه الله چې کله به ودشو دغه مبارک راځي کله به ودشو بیا په پاسې په خوب کې واغې سره پاسېدو لکه د یو سره چې یریږي دې एकदम را پاسې اچانک هغه هم دغه شهر پاسېدو په خوب کې امام سفیان ثوری رحمه الله نا کور ولا بوتوي خزي بوتوي بچو بوتوي پلارسي چلوي النار جهنم وي جهنم مشروب کړي خوب را لنه راشي چې سترګې میله ورشي په جهنم راته مخ ته چې سترګې میله ورشي قبر راته مخ ته شي چې سترګې می ورشي الله ته مخامخ کېدل راته مخ ته شي د مؤمن شانی ته سوچ دې سړي زړه بسنګي سخ وي کنه د زړه بسم نه لري چې د خوب نه ورشي د دې خبرې دلاسه چې جهنم دی او عذاب دی ځکه امام مناوی رحم الله وی کته دوايي غواړي د دې لپاره چې زړه دې سخت شوی دی نو غټه دوايي او چته دوايي ده زیارت القبور
د قبرونو زیارتونه کول، والتأمل في حال المقبور، او کوم چې په قبر کې پروت دی د په حال کې سوچ کول، وما بعده من البعث والنشور، او دا غینه په دې کې سوچ کول چې الله ته مخامخ کېدی، الله ته ودرېدی دي. نه کله چې تا د مرګ مبارک کې سوچ کوو او د مړو خواله تللی راتلې او قبرونو ته تللی راتلې، الله سبحانه وتعالی به ستا د زړه څه کي؟ دا به نرم کي. شپږم سبب چې د هغې د لاسه زړه نرمیږي، د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته کول او د نیکانو خلکو د سیرت مطالعه کول، د دې د لاسه د زړه سخت نرمیږي. الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته وي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، او پیغمبر ځان ټینګ کړه د خلکو سره چې هغوی سحر ماښام الله سبحانه وتعالی نه دعاګانې غواړي او هغه ته جاړي او هغوی کې عاجزي. الله پیغمبر ته وي د خلکو مجالس په ځان باندې لازم یریدون وجهه، هغه خلک چې اخلاص پکې دی، هغه خلک چې د الله د رضا لپاره بندګي کوي، ای پیغمبر دې خلکو سره کین. بیا ته الله وی ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا، ای پیغمبر وی د هغه خلکو طرف ته ګورې د سره ونه ګورې کوم چې دنیا غواړي او د دنیا ګډوډ کړي، بلکې ته د هغه خلکو سره ناسته پاسته کوو چې هغه نیکان دي. ګوره نیکان خلک که ستا زړه سخت شوی وي هغه به ته څه نصیحت وکړي، د هغوی په مجلس کې به چې د ښه خبره واورې د هغې د لاسه به ستا زړه څه شي؟ هغه به نرم شي. نیکانو خلکو سیرت وای، ګوره د رسول زم د سیرت رواخله وای سره زړه به سم نرم شي. د صحابه کرامو د سیرت رواله دا چې ته وې د زړه به سخت نرم شي، او سیرت ګوره په زړه باندې ډېر سخت اثر کوي. د نیکانو خلکو سیرت مطالعه کوي، هغوی سره ناسته پاسته کوي. او د قیامت په ورځ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، الله وی د قیامت په ورځ به ټول ملګري د یو بل دشمنان، ټول ملګري چې د چا سره دې ملګرتیا ده دا ټول به د یو بل دشمنان. بیا الله خوږه خبره کوي الا المتقین، مگر پرهیزګار خلک دوی به د یو بل سره دوستي په آخرت کې وي. نه که ته داسې دوستي غواړې چې هغه په دنیا کې مې او په آخرت کې مې او زړه دې ورسره نرم شي، نو بیا نیکانو خلکو سره ناسته پاسته کوه. اومه طریقه چې د هغې د لاسه زړه نرمیږي، د غریبانانو او د کمزورو خلکو سره ښه کوه، د دې سره د زړه نرمیږي. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه وی ان رجلا شکا الى النبي صلی الله علیه وسلم قسوة قلبه، یو سړی راغی په رسول پسې وی رسول الله زړه مې سخت شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی نو بیا یاد ساته دا خبره، که ته دا غواړې چې زړه دې نرم شي، رسول الله ورته وی فاطعم المسکین، مسکین له خوراک ورکوه، غریبانان له خوراکونه ورکوه، وامسح براس الیتیم، او د یتیم په سر باندې لاس راکاږه، د یتیم په سر باندې چې لاس راکاږي او غریبانو له خوراکونه ورکوي، د دې د لاسه زړه نرمیږي. د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. اتمه طریقه چې د هغې د لاسه زړه نرمیږي، د بیمارانو خلکو خواله تله. یو سړی بیمار دی، ته د هغه خواله ورشي، نو په هغې کې به ته سوچ وکړي چې الله څومره طاقتور بادشاه دی، دا انسان دی، دا ټول خلک را جمع شوي دي خو دله څوک شفا نشي ورکولی، قسمه قسم دوايانې د وخوړې خو دته شفا نه میلاوي. او دې کې به شکر وباسي چې وګوره الله مال روغ بدن را کړی، زړه به دې نرم شي. نهمه طریقه چې د هغې د لاسه زړه نرمیږي، د فرض مانځه خیال ساتل په جوماتونو کې، او نفلي منځونه ډېر کول. نفلي منځونه چې کله ته ډېر کې او جومات کې فرض منځ کې د لاسه ستا زړه نرمیږي. لسمه طریقه هغه ده چې کوم خلکو چې زړونه سخت شوي دي او الله سبحانه وتعالی تباه او برباد کړي او الله سبحانه وتعالی هلاک کړي، یا الله سبحانه وتعالی د هغوی ژوند چې دغه خراب کړی دی او هغوی د دین نه لرې شوي دي، د دغه خلکو د حالاتو نه عبرت اخیسته. چې کله ته دغه خلکو د حالاتو نه عبرت اخیستو، نو ستا زړه به صحیح هغه به نرمي. تلک عشرة کامله. دا لس خبرې ده، اگر که نورم ډېرې خبرې شته چې د هغې د لاسه زړه نرمي، خو په دې باندې به اکتفا وکړو د وخت د کمي د لاسه. الله سبحانه وتعالی دې زموږ د زړونه نرم کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د قرآن او حدیث ته خدمت کولو، او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جومات کې موږ یو ځای کړي یو، دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.